امریکایي آرون جونز د شلوریز نړیوال جام په یوه پاڼۍ کې د ډېرو شپږیزو په وهلو سره ځان د کریس ګیل ریکارډ ته ورنږدې کړ. د شلوریز نړیوال جام په پیل سره د کاناډا او امریکا د لوبې پر مهال امریکایي توپ وهونکو د زړورې توپ وهنې د په زړه پورې نندارې په وړاندې کولو سره د خپل ګروپ لوبډلو ته ټکان ورکړ. د افغانستان پر وخت نن سهار د امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال آرون جونز د کاناډا د 194 منډو هدف په تعقیب په 40 توپونو چټکې 94 منډې جوړې کړې. نوموړي د امریکا د توپ وهنې پر مهال د لوبې په دویمه پاڼۍ کې لاس شپږیزې ووهلې. په دې سره ښاغلي جونز په یوه پاڼۍ کې د کریس ګیل د ډېرو شپږیزو ریکارډ ته ځان ورنږدې کړ. کریس ګیل لومړی ځل په 2000 کال کې په شلوریز نړیوال جام کې د سویلي افریقا پر وړاندې په یوه پاڼۍ کې لاس شپږیزې وهلې وې او بیا ځلې یې د 2014 کال په شلوریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې په یوه پاڼۍ کې 11 شپږیزې ووهلې. په ټوله کې په شلوریز نړیوال جام کې د ډېرو شپږیزو ریکارډ هم له کریس ګیل سره دی. نوموړي په 33 سیالیو کې شپږ شپږیزې وهلې دي. د ډېرو شپږیزو دویم ریکارډ له روهیت شرما سره دی چې په 19 سیالیو کې 15 شپږیزې وهلې دي او دریم ریکارډ هم له انګلندي جاس بټلر سره دی چې د شلوریز نړیوال جام په 20 سیالیو کې 3 شپږیزې وهلې دي. په ورته مهال د 2024 کال شلوریز جام تازه پیل شوی او له دې وروسته ښایي په ځینو نورو سیالیو کې هم د یو شمېر توپ وهونکو له لوري په یوه پاڼۍ کې ډېرې شپږیزې ووهل شي.